تا واورېدله دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا یاره دا څونه بې عقل سړی دی نو تا لیدلي جنګ یې شروع کړي پر اوکراین باندې ځان یې په خراب کړي یاره یو خو ته د دا غټو خبرو څه ولاکه خلاص بس غټې خبرې دي همته اوکراین څه کوې نو ولې څه کوم خو سیاست دی نو یاره سیاست پې زده کړه ښه ته اوس دونې غټې غټې خبرې کوې ته ما ته د یوې خبرې جواب خادي راکړه د څه شي د خسر په نوم کې چیش راځي څنګه د خسر په نوم کې چیش راځي پوښتنه ده د څه وایمه کړه ته سیاست کوې لږې غټې غټې خبرې کوې ته د خسر په نوم کې چیش راځي شوی راځي سوات راځي ری راځي پالنه که سوات نه راځي سین راځي سین کله راځي سین راځي وایي سوات راځي وروره سوات راځي ته نه به پوهېږې دونه وخت مکتب ویل دونه وخت مکتب ته لاړې درسونه تام ویل دي 3 میاشتې 4 میاشتې تام درسونه ویل هم د خسر په نوم کې سین راځي سوات راځي وروره ته د چا څه پوښتنه وکړه سبق دې د اوسه پورې ویلی دی مخکې تېر شوی یې زه تا ډېر تعلیم یافته یم ما تا ډېر سبق ویلی څه شي دې ویل دي په نامه کې سین راځي وایم څه شي دې ویل دي په نامه کې سین راځي زما سره خلک مشورې کوي مشورو ته راته راځي زما شاګردان شته ته وا سین پکښې راځي د سوات پکښې راځي درېیم شی نه تا سوات نه دي کړي لاړ څه دا دې کار نه کړي څنګه لاړ څه برابر سلام راوړې چې سلام راچو چې مه کوه سین روانې بس روانې بس من پرې وځه روانې بس دا وروره دا سب خرابې سړی دی بیماري ښه وروره عامه وروره او د خسر په نامه کې سین راځي دی لګیا دي وایي سوات راځي هې وروره دی خبره څلور پنځه میاشتې سپاره ویلې دی اوس ما سره غټ غټ کېږي وایي د خسر په نامه کې سین راځي وروره سوات پکښې راځي سوات لکه سوات راځي سوات داسې کړي دي ودونه لرئ یاره ودونه خو نه لرو سر لرئ یا نه لرو پیژنې لرو نه بیا ته څنګه جنجال کوې زه ولاړم